अस्सलाम वालेकुम नाजरीन द नन्ही व्लॉग सर ज़ेम एजाज यूसुफ ज़ई कतुन को अपन नन्ही व्लॉग के बाद द पाकिस्तान और हिंदुस्तान तरमेंज द क्रिकेट पर मामलात बांधे यानी द चैंपियंस ट्रॉफी पर मामलात बांधे चिकम कड़केच रा महत शवे दे दा बज़ रा महत कोमा और द हिंदुस्तान चिकम मुनाफिकाना मखते और दावी चिकम सियासत द क्रिकेट पर दुनिया के दा बज़ बेनकाब कोम कतुन को हिंदुस्तान पाकिस्तान ता टीम अस्तवलना इनकार करो चैंपियंस ट्रॉफी लपारा पाकिस्तान ता मुंगा नुशु दरदले पाकिस्तान हम दा फैसला करे چې بھئی مونږه په دې باندې غور کوو چې د هندوستان سره هم د آینده لپاره نه صرف د چمپیونز ټرافي لپاره بلکې د آینده لپاره چې کم لیول باندې سیریز لوبولی شي کاغه ټیسټ سیریز ون ډے سیریز کاغه یو ایونت یا سیسی په کې د ګډون نه کولو د پاکستان لخوا د فیصله هم امکان دی پاکستان دا ویل دي چې هندوستان راضي او کنه راضي چمپیونز ټرافي به د خپل شیډول مطابق کولی شي په دې کې به هیڅ تبدیلی نه کولی شي ځکه چې مونږ د دې لپاره تیاری شروع کړې ده تیاری چې کم دا هغه جاری ده ګراوندونه مونږ سمو چې کوم سټینډز دی مونږه هغه سمو کتونکو زه بل ذکر وکم که چرته پاکستان د هندوستان خلاف کاروایی کوي نو هغه به څنګه کیږي پای کې د پاکستان سره آپشن دا دی چې اول باغوي آی سی سی سره رجوع وکي چې به هندوستان په کم ګراوندز باندې یعنی د کم شواهد په بنیاد باندې پاکستان ته د نه راتلو فیصله کړې ده دغه ټول شواهد د پاکستان ته ورکړي شي بیا پاکستان دا اراده لري چې دغه شواهد مخکې بوزي عالمي انصاف عدالت ته چې کوم دی هغه بوزي یعنی د لوبو د دنیا چې کوم عالمي عدالت دی هغې ته دا معامله بوزي یقینا چې هلته د پاکستان ګټه په دې کې یقیني کېدلی شي زه به ذکر وکړم که چېرته هندوستان پاکستان ته رانشي نو بیا د دې لپاره متبادل سهل دی قانون هم دا وایي چې به که د ایونت کیږي یو میگا ایونت کیږي آی سی سی او هغې له یو ټیم رانشي نو دې حل دا دی چې به کم په نمبر کې چې کم ملک دی یعنی دا د اتو ملکونو ټاپ 10 چې کم اته ملکونه دي د هغوی یو عالمي ایونت دی که چېرته په دې کې یو ملک رانشي نو بیا چې کم په نهم نمبر دی یعنی ویسټ انډیز په ون ډے رینکینګ کې په نهم نمبر دی نو ویسټ انډیز به بیا شاید چې په دې کې شامل کړي شي ویسټ انډیز ته په باقاعده توګه دعوت ورکړي د دې مقصد څه دی د بھارت باقاعده مقصد څه دی چې آیا هغوی ولې د پاکستان سره داسې پالیسي خپله کړې ده یعنی په سپورټس کې سیاست کول ډیر ناموزون دي ډیر غیر اخلاقی دي غیر قانوني دي او هندوستان په هر میاش کې یعنی هر کال هر میاش یعنی چې کله هم سیریز کیږي د پاکستان سره میچ کیږي څه هم کیږي په پاکستان کې کیږي نو هغوی چې کوم دی د دې نه انکار کوي چې هغوی پاکستان ته راشي د دې نه مخکې ایشیا کپ لپاره هغوی پاکستان ته د نه راتلو فیصله کړې وه او پاکستان دا نه مجبوره شو چې محض څلور میچونه په پاکستان کې وشو د ایشیا کپ او باقي ټول میچونه په سریلانکا کې وشو پاکستان د هندوستان دا خبره ومنله د دې نه وروسته چې کوم بیا تیر کال 2023 کې ورلد کپ په هندوستان کې باغې کې هم هندوستان مونږ دا خبره کړې چې هندوستان ته د ټیم لېږلو هیڅ ضرورت نشته ورلد کپ ته تللو هیڅ ضرورت نشته د دې وړاندې غټ غټ ټیمونه ورلد کپ میچونه نه دي کړي یعنی څنګه په 1996 کې استرالیا او ویسټ انډیز سریلانکا ته ټیم لېږلو نه انکار کړو دغه ورلد کپ چې کوم په پاکستان انډیا او سریلانکا کې استرالیا او ویسټ انډیز چې موږ په سریلانکا کې میچ نه کوو هغوی هغه میچ ونه کړی شو او چې کوم پوینټس هغه مخالف ټیم ته میلاو شو د دې نه علاوه 2003 ورلد کپ کې نیوزیلند انګلند هغوی دا فیصله کړې چې به موږ زمبابوې کې میچ نه کوو دغه میچونه خو ونه کړل خو پوینټونه مخالف ټیم ته میلاو شو زه به لږ ذکر وکړم چې د کال 2012 نه د پاکستان او هندوستان ترمنځ دو طرفه ون ډے سیریز نه دی شوی او د دې نه علاوه کال 2009 نه یعنی د 2007 نه ټیسټ میچ نه دی لوبول شي د دې مقصد دا دی چې هندوستان پاکستان ته رانشي نو دا د پاکستان د بدنامولو یو طریقه ده هغه دا ده چې پاکستان دوی د ترهګرۍ سره یا د سیمې د استحکام سره د بھارت چې کم الزامات دي د هغې په ذریعه پاکستان بدنامول غواړي یعنی دا یو جواز جوړ کړي چې به د سکیورټي مسله ده دا مسله ده هغه مسله ده نو د دې په بنیاد باندې هغوی خپل ټیم راونه لېږي او د پاکستان د بدنامولو کوشش وکړي کتونکو زه به لږ ذکر وکړم چې د بھارت دامره انفلوئنس ولري د بھارت دامره انفلوئنس ځکه دی چې بھارت ډېره غټه پیسه پیدا کړي هلته چې کوم میچز کیږي هلته چې کوم ایونټس کیږي ټورنمنټ کیږي ټیسټ سیریز کیږي ون ډے کیږي T20 کیږي پای کې ډېره غټه پیسه پیدا کیږي د دې نه علاوه آی پی ایل یو داسې ایونټ دی چې پای کې ډېر زیات دولت پیدا کیږي دا دولت څنګه پیدا کیږي په دې کې مختلف کیټګریز دي یعنی د بھارت چې کوم بورډ دی BCCI هلته چې کوم نورو ملکونو ته یعنی د نورو ملکونو
ټولو ټي وي چینلو ته چې کوم براډکاسټینګ رائټس ورکول دي د کرکټ په دې کې ډیره ناروا پیسې ملک ته راځي. د دې نه علاوه سپانسرشپ چې کوم دي مختلفو ادارو لخوا د کمپنو لخوا ملټي نېشنلز لخوا چې کوم سپانسرشپ وي د حکومتونو لخوا چې کوم سپانسرشپ وي په دې کوم ډیره غټه پیسې پیدا کیږي او د دې نه علاوه د ټیکټ په مت کې هم ډیره پیسې پیدا کیږي. نو دې کې آی سی سی ته ډیر غټ ریونیو جنریټ کیږي دولت جنریټ کیږي او په دې کې هندستان ته ډیره غټه برخه ځي. د دې نه علاوه په آی سی سی کې چې کوم ډیسیژن میکینګ پروسس دی په هغه د هندستان قبضه ده. الته چې کوم ووټینګ انفلوئنس وته ویل شي نو په هغه کې د هندستان یو مناپلی ده یو اجارهداري قائم ده. هغوی دا فیصله کوي چې به دا فلانې ملک په د فلانی سره سیریز کې پلانې به د فلانی سره ټي 20 سیریز کې پلانې ملک په د فلانی سره یعنی دا نه غټو معاملاتو کې هغوی اثر انداز کیږي. د دې نه علاوه دوی په دې هم الته چې کوم هندستان دا کوشش وي یعنی دا هغوی چې کوم اثر دی یا دا هغوی چې کوم طاقت دی یا انفلوئنس دی د هغې په ذریعه دا کوشش کوي چې میګا ایونټس هندستان ته راشي. نو موږ وکتل په ډیرو میچونو کې موږ وکتل یعنی په ډیرو موقعو باندې موږ خاص کر 13 کاله دوران چې کوم دی موږ دا وکتل چې هندستان په یو طریقه باندې او په بل طریقه باندې په آی سی سی باندې انفلوئنس کیږي او دغه شان ایونټ چې کوم دی هغه متاثر کی. کتونکو دا د نننۍ ورځ ویلاګ راتونکي ویلاګ پورې اجازه یوسف زئی له اجازه ورکړئ. د الله پامان.